ایوب علیہ السلام دیر لوی جلیل القدر پیغمبر. واذکر عبدنا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب ارکض برجلک هذا مغتسل بارد وشراب واذکر عبدنا ایوب. اے زما پیغمبره دے قوم ته د ایوب علیہ السلام خبر اوکا. څنګه سره ګډه او چیلې ډېرې شیطان خدای ته وی چې یا الله د ایوب علیہ السلام څخه ستا عبادت کوي چې ګډه او چیلې ډېرې دي چې اسنه خدای را نه د چیلې وانه دي. الله وی ها تابانه بده مرکه کوم خور کې وبراله او سمره ګډه او چیلې چې په خور کې سره دي ټوله وبوي. شیطان ته خدای وی چې اوس وای وی یا الله ته زامنې دي په دې زامنو زړه جوړ دے چې اسنه کدا زامن را نه خدای والی نو بیا به څه کوم نو د دې یره ستا عبادت کوي چې دا زامن را نه خدای وانه. ایوب علیہ السلام د شپې په خپل کوټه کې ناست او لګیا دی الله 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 الله. واوري عزیزانو میرانو نه تاسو طریقې مریکې ډېرې کوي او یو ټکی زمام واوري چې سیوا د دې نه ګوره بل ټکی ونه کوي. زه الله 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 چې دا الله ټکم په دې زړه کې کور جوړ ترخص وهي پیچکس چلے فروٹ خرڅه گاډه چلے دکاندار تله تله وغیرہ وغیرہ او چې باندې چې لګیای چې الله 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 نور وظیفې نشته. ایوب علیہ السلام لګیا دی الله الله پاتو واړو زامنو کوټه را پریوت اته واړه دلان. شیطان ورته راغی ایوب علیہ السلام ته وی چې تب الله الله کې لګیا اته واړه زامن دی کوټې لاندې شو. ول چت په د پاسه دی ویلو ول الحمدلله خدای د خخول ندیم ز خلاص. شیطان ته وی ز خدای خخم په خپل کړ بیا لګیا دی الله الله الله. او ځوی فصبر جمیل والله المستعان على ما تصفون. صبر لوی کور دی صبر نه لوی شی بل لوی مصیبت در باندې راغی او صبر دی وکړو دین لوی مقام. ایوب علیہ السلام په خپل فرد کې لګیا دی په زامنو پروا خدای ستا مالو او تا واغست ستا امانت او تا واغست الکه چې زه تاسو سره امانت کېدم او درنه یو څه نور تاسو بجاړی ورپسې. اولاد د خدای امانت دی خدای درکړی دی او خدای واغست خبر خلاص. دې څه علاج رحمان بابا وایي زوی د پلار په غېږ کې پروت وي روح لاړ شي د قضا علاج په مور او په پلار نشي. د قضا علاج په هیچا نه کېږي علاج صبر دی او دا ټکې ویل دي چې انا لله و انا الیه. تکلیف راغی او انا لله دی ویلې د دې به ډېر لوی اجر خدای تا ته هم درکړي و مړي ته. بیا شیطان ویلې خدای ته چې یا الله د ایوب علیہ السلام په بدن جوړ دے ځکه ستا عبادت کوي چې اسنه بدن کې مې څه ګړبړ جوړ نه کی. ول خاوه الله بیمار کړو ایوب علیہ داسې بیمار کړو چې اتلس کاله په کټ واچو اتلس کاله په ایوب علیہ السلام په کټ کې. او خدای ته څه وی چې یا الله ټول بیماری ستا د طرفه ده ما ته په سر سترګو قبول ده. یو عاشق وای کنه وی ترا چی سود کے مرا بہجر میں سوزی ترا چی سود کے مرا بہجر میں سوزی ولو فرحت بهذا رضیت بالضرری. د سحر دے بات تا وہی بات تا سحر بات پیجنے سحر کے بعد نسیم لگی خس نو تعشق وہی چھے اے د سحر بعد که زما د یار کوسې ته ورغی نو زما سلام ورته او بیا ورته ووایه چې تو چې سود که مرا په هجر می سوزی ولو فرحت بهذا رضیت بالضرری. تاله څه په لاس درځي چې په خپلې جدایۍ کې ما سوځئ. ولو فرحت بهذا رضیت بالضرری. که زما په سوځېدو ته خوشحاله په خدای قسم چې ستا د لاسه په ځان ته اور لګولو زه خوشحاله. سبا په کوچه جانان گر همې گزری
اذا لقيت حبیبی فقل له خبری ترا چی سود کے مرا بہجر میں سوزی ولو فرحت بهذا رضیت بالضرری. ایوب علیہ السلام ورتوئی چه پروردگارا د دین زیاد مرض را باندې کې د استاد لاسته ز په خوشالم او جب او زړه ته مې څه موایا چې تا په یادو ما دا جب او زړه مې م بیمار وا چې تر نه چرته هي وکې دی شیطان ته خدای وای وسوایا او یا الله ما جبرائیل علیہ السلام اتلس کاله پس الله راولېږي چې ورشه ایوب علیہ السلام روچت کا او ورته وای چې دا خپه پس مکه هوا. جبريل راغه او ایوب علیہ السلام روچت ارکض برجلک چې خپایواله نو د خپل لاندې چینه راووت ورته وی هذا مغتسل بارد وشراب په چینه کې ولا غوپا ورکړه او چې غوپا ورکړه او راوی وستو تاسې ولکه چې دیاړو چرته بیمار شوی خزه تلې و مزدورای پسې هغه به مزدوری کوله او روټای به پیدا کوله او ایوب علیہ السلام له به پریزان نه راوړه چراله چې کټ کی ګوري مریض نشته ځکه چې ایوب علیہ السلام خو جګ جوړ ناس خزه ویل یا الله زما بیمار څه شو आवाज ورته د اسمان نه وشو چې کتاو د بیمار سترګې دي خپلو کې ولګې دي نو یو بل بسر او پیجنې چې ایوب علیہ السلام داسې ورته وکته نو د خپل میړه سترګې وپېژن نو ورغاړې وته او په سجده پرېوت او د خدای بلې مهربانۍ ته په دې بیمارۍ کې ایوب علیہ السلام دې په څه خفه شوی ورته وی چې زه جوړ شم وخزې تا به زه سل دورې وهم قسم یې خوړلی ایوب علیہ السلام وی چې یا الله دې ښځې ته خو ما سره ډېره خواري وکړه او ما قسم خوړلی چې سل دورې به دې وهم نو الله ورته وی چې ایوبه نری نری لرګي راغونډ کړه یو سل او یو داسې ګېډۍ غوندې تې جوړ کړه په هغه د سلو لرګو په ګېډي یو ټپ هسې دې له ورکړه نو قسم نه به خلاص شي تاسو خیال نه نو د الله مهربانۍ هېڅ سره سمې نه دي هېڅ سره مونږ ټول د هغه یو دا کائنات ټول د هغه دی او اهدنا الصراط المستقیم له د ایمان په سترګو وګور دا د ایرمنډۍ د ډمو زامن دا اوس هم په هغه رزیلو پسې لږ پته خو یو که چې ورزیله دا تا خو دا دومره مال زما په سر تودا کړې ده او تا پیدا کړې زه د سپي غوندې ستا په در کې ولې جارو ووهم دا سپی قوم اوس هم هغې نو خدای به چې څه کوي در سره او غریبانو ډېر ښه به کوي ډېر ښه به کوي چې څه وکړم ډېر ښه یې وکړم چې څه کوي هم ډېر ښه به کوي هلکه مونږ دا ویلی شو چې خدای بد وکړه دا مونږ ویلی شو اوس پنجاب کې چې خدای پاک څه وکړه نو مونږ دا ویلی شو چې خدای بد کړي دي اوس که زه دا وایم نو کافر کېږم که نه چې څه یې کړي ښه یې کړي د هغه ملک دی او د هغه وطن دی هغه ډېر ښه پوهېږي او د هر چا په نیتونو پوهېږي د چا څه نیت یې هغسې ورسره کوي چا څه نیت هغسې ورسره خدای ته پته وه چې ستا په نیت کې څه نو هغسې در سره وه ځکه چې هغه خو انه علیم بذات صدور دی که دا ستا په سینو هغه عالم دی چې ستا دې سینه کې ارادې څه دي ارادې دې څه دي نیت دې څه دی هغسې در سره اوس نن هغه خلق هم راپاسي مونږ غوندې مولیان چې ټول عمرم الحمدلله درویشانه تېر کړی دی د هغه ډېره مهرباني ده او د هغه ډېر کرم دی درویشانه ژوند هم تېر کړی او سړی روټو هم وخت تېر کړی هغه هم راپاسي نن وایي مولیان داسې دي او مولیان داسې دي مولیان خو داسې دي داسې دي دا ته څنګه د چا خوراک واورئ چې د بلو پرنټ کیسټ بلو پرنټ پېژنئ باړې والا دا باړه هم دی پوه که نه د دغسې بلو پرنټ کیسټ د هغې ګټه د چا خوراک د هغې په ګټه حج ته تلي د هغې په ګټه کور کې اوسېږي د هغې د ګټې روټۍ خوري د ده رګو ریشه د حرامو ده که نه هغه هم راپاسي د غلبېل رور او ما ته ووایي چې تا کې دوه سوړي زه خو کوزه یم زما کې دوه سوړي نو ته خو غلبېل یې که نه ستا خو رګو ریشه د حرامو د مردارو جوړه نن په یو اواز مونږ ټول حرام خواري یو په یو اواز
زمونږ خمبیر د حرامو جوړ. قسم په خدای دی چې زمونږ د ملک نطفه د حرام، ځکه چې پلار یې حرام خوري، نو د هغه نطفه د حرامو شوه که نه، هغې نطفې نه چې ته پیدا یې تا حرامي یې که نه، نو زمونږ رګ و ریشه د حرامو د پلیتو د مردارو جوړ. اوس مونږ را پاسو او کوزې ته وایو چې تا کې خو دوه سوړي، غلبیل را پاسو کې تا کې خو دوه سوړي، ته دې ځان ته مو ګوره، لږ د خپل ګریوان ته مو ګوره. د دې وجې نه عزیزانو د الله ارادې دې وخت کې پاکستان ته ښې نه دي او ښکاره یې ګورئ په سترګو، ګورئ. آینده 36 ګنټو کې به نوره تماشه مو کوي. هغه لړکانه نن خالی کړی شوه چې کومې لړکانې نه به د ملک د تقدیر فیصلې د پټو په وخت کې کېدې، نن یې هغه لړکانم خالی کړه. په آینده 36 ګنټو کې به لړکانم د صفحې هستي نه مټوي. تاسو خیال را نو د الله قهر په بندونو نه ایساري، د الله قهر په بندونو نه ایساریږي. خدای ته رجوع شئ، خدای ته رجوع شئ، ګناهونه پرېږدئ، ګناهونه پرېږدئ، خدای ته سر به سجود شئ، کني تباه کېږئ. په خدای قسم ته به ورته ګورې او بچي به دې اوبو اغستې. قرآن خدا وړاندې ویلي وکړ چې وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، یاد کئی کنا آغا وقت چی دریاب میں در تصویری کو او بنی اسرائیلو او تاسو لمی نجات در کو او فرعون ورگڑی شو پا دریاب کی او دا دریاب دے منس تاسو سره دا فوجنا، نو اللہ دریاب تاوی چی وینی سا و چی وینی ہو دا بنی اسرائیل ورطا دا دریاب پا غار ولاڑ. نو اللہ وی وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. فرعون میں سرد قوم پا دریاب کے رونی وہ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. حال دادے چی تاسو ورطا کتر تاسو لیدو مارانی ولی ہو دارانا بچ کولے شو. آغا فرعون چی زانتا بے خدای وی او خدایم زانتا 400 کالوی، 400 کال عمرو او په 400 کال کې په سر کې نو درد شوی. نو چې 400 کال پس خدای رونی وو، الله وی تاسو ورته لیدو ما رونی وو چاره نه خلاصولې. نو د خدای رانی وم نږدې سکندونو کار دی، د شپې به پروتې او سهار له به دې اوبه د کور نه کېر چاته کولی شي نشي کولی، پروت به یو سهار له به اوبه د کور نه کېر چاته د وتو لار به دې نه وي. خدای ته رجوع شئ، خدای ته رجوع شئ. د سرمایه‌دارو سجدې لګول پرېږدئ، خانانو ته سجدې لګول پرېږدئ، خدای ته وګورئ، خدای ته رجوع. خدای خپل رازق، خدای خپل مالک، خدای خپل بادشاہ وګڼئ. د دنیا بادشاہان دغه څیزونه دي چې دا ګورئ یې در په در خاورې په سر ګرځي، په ملک کې د اوبو لار نشي راټینګولی. دا د دنیا بادشاہ نو چې په کلي اوبه درځي او د دنیا بادشاہ دې کلی نشي بچ کولی، نو چې تا خدای راونیسي په قیامت کې تا د دنیا بادشاہ. عاشق ته چې وایي چې دا د معشوقي یو ویښته دې ماله راکړي، اوس خفه نه شئ. ما تاسو عاشقان کوم ځای یې یو معشوقي چېرته کې شي که نه؟ مونږ خو په داسې ملک کې اوسېږو چې خپلې ښځې هم بل لا شړو، خپلې ښځې قسم په خدای دی که دا خلک خپلو ښځو نه هم خبر وي چې چېرته لاړه، لوڼو نه هم خبر نه. زمونږ د ملک لوڼه د خلکو د پردو لونډانو سره نه ګرځي. تاسو یې ګورئ نه. اوس عاشق صادق ته چې یو ویښته دا به څه وایي چې د یار در په 1000 دربان ورنکم، آشنایی بدی په این و آن ورنکم. که یو ځلې مې د زلفې په لاس کې وځي، یو ویښته به دې په درس جهان ورنکم. یو ویښته دی په خدای قسم چې په ټولې دنیا
سو نوینم ستا سترګې که خدای کاندي سو نوینم ستا سترګې که خدای کاندي عزرائیل به تر هغې ځان ورنکما. دا ډېره لویه دعوه ده. عزرائیل څوک دی چې نږدې راشي چې تر څو مې ته لیدلی نه بیا رحمان دا ستا د شونډو جام حرام دی. ستا شونډو پورې چې کوم جام او کټوری لګېدلی دی هغه زما شونډو له څنګه راځي؟ زما شونډې دې قابلې نه دي. رحمان دا ستا د شونډو جام حرام دی سو د خپلو وینو جام تاوان ورنکما. چې ثابت کټوری مې د خپلو وینو نه یې بیولی ستا د خولې کټوری زما شونډو ته راتلل حرام. عزیزانو دا زه لیونی یم. زه د هغه مقام خبرې کوم چې نه په خپله د هغه میدان یم او نه تاسو یې. نو بس هسې وخت سره تېرو که نه دي وایه که نه ته خو په خود هم ډېر نه یې. وخت سره تېرو جمعې ټایم دی او جمعې ورځ ده بس ټایم سره پاس کوو. تاسو هم چې بار وځئ په خپلو کې به یو بل لوګې وهئ را وهئ ښې ووې او بدې ووې او پلانې ووې او ډینګړې ووې او دا قسم درته خورم چې نه ځکه چې زه څه د بل جهان خبرې کوم نو د هغه جهان نه زه یم او نه تاسو خو ټایم سره پاس کوو. تاسو خیال راغی